مولانا خانزیر د نېشنل پارټۍ د منولي د پارټۍ خو هغه ښه ویلي په موږ ګرانو مفتي منیر شاکر هغه د یوې پارټۍ نو خو په ټولو پارټو والا ګرانو چې کوم غیرتي خلک ولې چې هغه حق ویلي نو موږ تاسو حق وایي ستاسو پارټۍ سره موږ تعلق نه ساتو خو نه وایي مړه خر شوي دي اکرامه دغه خبره ته وایي مولا کفر پروف دی دا هغه قصه د ورور مې لونګۍ پیدا کا او بس شروع وکړه دا لواګانې به خرو راکاږي بیا مولیان ختمیږي نو څه کې زم دا نوم بدلوم مولانا ولسمشر ته لیکم که دا مولانا داسې په ویلو باندې نو بس تاسو ټولې ما ته وایي زم قاري معلم یم بس دغه دین دی وایي زمونږ هم زه د عمل په دویم نه کوي موږ هم پرې نه کوو موږ هم سروالي بروالي ګرځو دویم ګرځي په فرق هم څه دی خو نوم چې صرف مولانا پکار دی مولانا اکرام مولانا حیوان مولانا سبحان ټول مولانا ولیکي د سبانه دا نوم بدل کوي چې دا هر سړی مولانا ولیکي دوی ته خپله شرم ورشي چې دا شیخ موږ وشرمو دا د مولانا دا نوم او دا رانه دوی ونیو ولسمشر داسې دی په عموم کې مولانا یا ملا عالم دین اسلام دروغ نه مني اسلام تل د حقو تر څنګ ولاړ دی او سیاست په اوس وخت کې سیاست او دا شی ډېرې ورښتینې کلمه ده خو په نړۍ کې سیاست د دروغو دپاره کارېږي چې کله د یو چا څخه ګټه یي مفاد دی ته به د هغه که غلط وي ښه به ورته وایي د هغه تر څنګ به مولاړي خو چې کله مفاد او ګټې ودرېدي بیا به ته پرې تنقید هم کوې ته به ورته بد رد هم وایي چې او اسلام دا شی نه مني اسلام وایي حق او زمونږ د عالمان چې دي د اسلام په سیاست ورګډوي اسلام او سیاست سره هیڅ کله نه ګډېږي خو دوی اسلام د سیاست سره ګډ کړی اسلام یې دلته ځکه بدنام شوی اسلام د دوی د لاسه دی سلامونه اکرام خان چال دی خیر ست وعلیکم السلام شی برابر یې ورور مې په حق دی ملر سړی خپل ځان پیژني وغه کنزل کوي او رات بدول چې کوم سړی په ناحقه دی هغه باندې به زما خبرې بدې لګي چې کوم په حقه دی هغه باندې به نه لګي بالکل ولې مفتي منیر شاکر به نه وي چې دا خلک به جهنم ته روان وي دا سره کم خلک دي هماغه ته یو دانه دی په سعودي کې به د ولسمشر لیدلی وي د شیعګانو سره ډېر نغسې یو کاري غوندې دی شپه ورځ شیعه هغه ته ورځ ما یو کس ور ولیږو مې ته ور وخیجه مې د ته ووایه چې د اسرائیلو او د فلسطین په اړه خبرې وکړه سعودي کې دا شیان ډېر سخت دي نه شي ولی اسرائیلو خلاف خبرې او ډایرکټ یې کس به بلاک ښکته کړی او ما ته یې بلاک یې کړم راته سکرین شاټ راولېږو یعنی شپه ورځ شیعه او سني بڼه چنار کې پښتانه سره اچولي دي شیعه او سني په هغه باندې خو په پنجاب کې د شپږ مذهب او اته مذهب او د اته دینونو خلک دي خو په زما په پښتونخوا کې د 2 مذهبو خلک سره جوړ نه راځي دا خو د دوی کارونه دي که نه دوی ته پته چې به کوم شي موږ مشهورېږو کوم شي باندې عوام زمونږ اګوري او دا لاس چپاون دي وادورې د رانیس او چپاوی او لا بزرګ دی او هغه بزرګ دی او دا مله ډېر قار راولي خپې وله زور کوو لاس پسې کړي دي لکه وطن یې آزاد کړی دی چاله یو قب ډوډۍ ورکړې دا بل څه کار یې کړی نه په دې کې به یو کار نه کړی خو بس بزرګ دی او عالم دی موږ یې منو چې دی حق ووایي چې حق نه وایي زه نه منم بالکل یې نه منم ولسمشر وروره داسې خبرې دي پوه شو چې هلته نه بس لږه خبره چې د چوکاټ نه بهر شو بس بیا تا باندې پتوی ولګېدی چې دا بیا به ورباندې پسې په همدا ممبر کې ورباندې لګیا لکه ساقي جان پسې چې لګیا یا وایي خنزیر او دا او هغه او دا مخ ګوره موږ تاسو له الله جوړ کړی دی صحیح ده که نه الله پاک وایي چې دغه مخ پسې څوک دغه کوي لکه ما ته چې څوک دغه کوي ځکه دا مخ ما په خپله جوړ کړی په بدن کې نه په بدن کې دا مخ ما جوړ کړی دی هغه که هر رقم وي ته باید د مخ هیڅ السټ ونه کړي ته باید د هغې توهین ونه کړي باید هغه ساقي جان خو شی نه دی ویلی ساقي جان خو دومره وویل موږ د خبرې اورېدلې دي چې مولا ته د حافظ د ممبر نه وایي چې والا ټرمپ به د خیر راشي نو به موږ له عزت راکړي که نه عزت کافر تعالی نه درکوي عزت به تعالی څوک درکوي تعالی به مسلمان درکوي عزت به تعالی څوک درکوي تعالی به د خپل پښتون درکوي عزت په انګریزانو کې نشته دی دلته راغلی و افغانستان کې 20 کاله وجنګېده او اخر داسې وتښتېده په خدای قسم چې همداسې یې پرېښوده جمهوریت هم همدغه شان ورسره لاړه وپوه شو زه د دې خلاف نه یم عزت موږ له څوک راکوي موږ له به خپل قرآن مجید راکوي او موږ له به خپل مسلمان راکوي
نه وره ته د پتوی وسکار نه کوي اوس به زم پتوا جاری کوم چې کوم سړی نه وي دا عالم دی نه دا به زما غټه پتوی په دې باندې مشهور ودرېږي دا نه عالم دی نه مولا دی منبر کتر ورځوي دا د پسې مونږ مکوي دا پتوا زم جاری کوم دا پتوی چې د خپل مقصد د پاره نه زمانه ما چې عالم او مفتی پتوا جاری کولای شي خو هغه عالم او مفتی چې په حق ولاړی او هغه د دې پتوی چې هغه مونږ ته معلومه چې دا په حق ده تا دې اوس د خپل عالم دفاع کوي او دغه د پاره تا پتوی روباسي او خپل کافر کې مسلمان کې نو به زم مولانا ولسمشر هم زه پتوا جاری کوم چې کوم مولا حق نه ویلي او د حق خبره نه کوله ډایرکټ د کورسۍ نه دغه نه راکوزوي ممبر نه سیده وباسي د اړو عالم دی نو بس دا زمونږ پتوا ده دا پتوا په موږ هم جاری کوو ولسمشر موږ د محدثیان یو موږ محدثیان خو دې هغه ولې د چشپا ورځ کنځاګانې کوي موږ به بیا ورسره دلیل او منطق وایو مکه و چې دوی کنځا کوي تاسو ته خان دی تاسو خلک راټولوي دا کنځا واورئ مکه تاسو ته کنځا مکه وایي عالم چې قاری چې واوره راشه وکه کنځا وکه مونږ یو چې دوی ته کنځاګانې کوي تاسو اورئ چې د دوی دا نوم نشان نشي ختم شي لکه څنګه چې نوکیا موبایل ختم شي او بل څنګه نوکیا موبایل ختم شو بټنو والا کنه ان شاء الله دا یو ویډیو مې اوس کتل نه پیګم یو شیخ اکی غوندې د ساکی جان هوټل مخې ورغلې ورننوتیا نشي هلته وسولار ز ساکی جان راغلې ما او دومره معلومات ځان ته وکړه چې بیا دلته د ننوځم هم درپسې او مخې ته ورته ولاړ ته خو ورشه زه ته قدمه نرې ته هلته داخل ته ورشه وروره ته خپل بچو دپاره رزق وګټه ته د خپل بچو دپاره یو نفقه وګټه په خدای شته دی چې دا خل درپسې بیا ولاکې ودرېږي چې د منځه لاړې او مړ شوې که نه ولاکې نه د بچو پوښتنه څوک وکړي نه ولاکې د رور پوښتنه وکړي نه ولاکې د مور پوښتنه څوک وکړي نن سبا دا شانه وخت دی هغه خو چې دی ګوره خلک چې د الله تعالی کور ته لاړ شي ځان دپاره او د آخرت دپاره دعا کوي دا کله چا نومېږي هغه د کلونجي نوم یې رانه ارشد خان ته به دعا کوي کله یو ته دعا کوي کله به بل ته دعا کوي دا ارشد خان دی او دا زالان مالان دی دغه طبقې سره په خپلو کې مخالفت راغلی اوس د ملا په نوم یو د ملا تر څنګ ولاړ دی بل د ساکي جان تر څنګ ولاړ دی اوس دلته په یو بل ډزونه کې اسلام اوس دلته په یو بل په نوم باندې شخصي ودي دوی راخستي اوس د اسلام په نوم سره دوی هغه کوي بس الله دې په پښتنو ورحمېږي الله دې دوی له